اسمانه ډوډۍ خورو. ډوډۍ خورو وږی شوې یاره درځه دا مخامخ هوټل کې ځه ډوډۍ خورم ډېر ښه هوټل دی راځه نن دلې به ډوډۍ پر در وخورو صحیح ده درځه سلیمانه هوټل لالو هوټل ها چش خورو یاره ورځ مې راغوښتې وه پلو ښه یاره یو روش به م راغوښتی روش ښه خوند کوي د دې ځای و هغه مخامخ سړی وینې زه روزانه دلته زه په دا هوټل کې وینم ډوډۍ خوري راشي بس دغه یې وځي پیسې نه ورکوي نو دغه نن زه په ساوه مجلې ډوډۍ وخورې نن ځم سیټ ته وایم چې باید دا سړی روزانه ستا د هوټله څه دغه یې وځي پیسې نه درکوي دا سړی نن ونیسه سمه ده زه به چبل الله ته غږ کړم چبل الله ګرمي هم شوله ډېره بده ګرمي شوله ای لکه څه یې خو به راواخه دا د ډوډۍ وخوړله زه اوس ولاړېږي زه به ورسم سیټ ته به ده شکایت وکړم چې دا ونیسي روزانه ډوډۍ د غی خوري سمه ده ته دلې کښېنه سیټه سیټه هغه سړی نه وي د ډوډۍ یې وخوړله و غږ لرم سیټه سیټه هغه ولاړې وینسه غږ مه لره ښه اوس هغه ولاړې څنګه خبره ده ای وروره زه دا سړي ته روزانه ګورم ستا په هوټل کې ډوډۍ وخوري پیسې نه درکوي په دا رش کې د غی ووځي ته ولې نه ورته ګورې دې سړي څه پیسې ولې نه اخلې ای ځوانه په دا سړي باندې زه ډېر ښه خبر یم دا سړی چې دی ډېر غریب ډېر دربدر انسان دی چې کله دا زما هوټل ته راپورته کېږي چې وګوري رش کش نه وي دی زما دپاره دعا وکړي زما دپاره د الله سره روزي وغواړي بېرته دی روان شي بل وخت بیا راشي زما په هوټل کې وګوري رش کش زیات دی ښه په خندا راشي نو دی موړ شي ځان موړ کړي او بس دی ووځي پیسې نه راکوي نو دی چې ووځي دی بیا زما دپاره د رزق دعا وکړي نو دا زما دپاره د خیر ذریعه ګرځېدلې ده روزي الله تعالی راکوي او دی زما د خیر ذریعه ګرځېدلې ده دا هوټل یې زه به دی فی سبیل الله مړوم بس کېدای شي ته در وایي الله پاک ماته روزي راکوي ښه دا کیسه ده زه ماریان شوم دی روزانه ولې دغه وځي راوځي په دې ته خبر یې په دې زه خبر یم دا ډېر دربدر غریب انسان دی زما دپاره هر وخت الله د په زاریو په خواستي د رزق د روزۍ دعاوې رانه کوي بس الله دې سیټ هغه دنیا ګلې ګلزار کې سته دا رقم غریبانان په هوټل کې مفت مړی معذرت غواړم ما شتانت کوئ ما دا سړی د غی ډوډۍ خوري همدا به زه د کار نه کوم یا ستا کور ودان تا خپله وسیله راسره وکړه په کار دی چې بس موږ یو خوار غریب کې علم و جزاک الله جزاک کور دې ودان ما دا ډوډۍ زغړ راواسته سمه ده وایي دستي نه هلکه دا ډوډۍ ورکړه